د دغو ځوانانو زیار او ولولې د هغې موخې لپاره دي چې دوی وایي یوه ورځ به د هیواد لپاره په یوه بریا بدلیږي. دلته د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د سیمې ځوانانو لخوا د یاد ولایت 40 لوبډلو لپاره د والیبال سیالۍ پیل شوې دي. له دې لوبو څخه موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشهیي توکو مخنیوی یادول کیږي. یا ټورنمنټ د زړونو پیوند تر نامه لاندې په لار اچول شوی ده. د دې ټورنمنټ موخه او هدف د ځوانانو سالم مصروفیت او همدارنګه د نشهیي توکو څخه راګرځول دي. په دې ټورنمنټ کې 40 لوبډلو برخه اخیستې ده چې تاسو یاد جریان وینئ چې نن د نیازوی ځوانانو او همدارنګه د ابراهیم خیل ځوانانو ترمنځ لوبه جریان لري. د موږ همدا هدف دا ده چې ځوانان سالم مصروفیت دلته ترلاسه کړي. بل یادوري به دا وکړو چې احمد الله مجنون د کور ودان وي دغه پارک موږ ته د ورزش لپاره په واکې راکړی ده. ځوانان ټول راغونډ سوي دي، ډېره په ښه روحیه باندې ډېره ښه روحیه یې اخیستې ده. نشهیي توکي دوشن ټول رابېل سوي دي، دلته له موږ سره لوبې کوي او ځینې داسې ځوانان پیدا سوي چې موږ دلته کې انتخابولی شو. یعنې د والیبال لپاره د ولایت په سطحه د هیواد په سطحه هم ترې انتخابولی شو. ډېر مثبت اغېزې کړی ده. د ځینو په باور له دغه ځایه د ښه تمرین په ترلاسه کولو سره یو شمېر ځوانان د هیواد ملي لوبډلو ته هم ټاکل کیږي. په دې برخه کې د ورزشکارانو غوښتنه دا ده چې د دوی ملاتړ وشي. ډېر وخت کېږي او تقریبا یو 2 کاله کېږي چې زه دلته لوبې کوم او ما لیکې ګډون وکړو، لیکې انتخاب شوم د افغانستان نګین هریوان ټیم ته، یعنې نوجوانانو ټیم ته انتخاب شوم او زه کولی شم استعداد لرم او راتلونکي کې یو ښه لوبغاړی جوړ شم د افغانستان لپاره د لپاره. زه ځان کې ډېر تغیر لرم او ډېر وخت کېږي او ما والیبال شروع کړی ده او په کم وخت کې ما ډېر تغیر ځان کې لیدلی ده. دا اوس څه وخت کېدو چې ما کابل ته تګ کړی، کابل له تګ نه وروسته ما ځان کې ډېر تغیر راوستی ده او انشاءالله آینده کې به نور تغیرونه ځان کې راولم. د یادولو ده چې د دغو لوبو پای ته په رسېدو سره د هغو مخکښو لوبډلو لپاره ځینې ډالۍ هم په پام کې نیول شوي دي چې د لوبو په بهیر کې ښې ځلیدلې وي.